سلامونه نیکې احترامات مونې درنو قدرمنو کتونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. نن موږ د پکسل اپ اړوند په دې باندې بحث کوو چې څنګه موږ کولی شو پکسل اپ کې دوه شیان سره یو ځای کړو. نو د دې لپاره تاسو چې هر ډول شیان وي لکه ټکسټ متن وي یا د سټیکر وي عکس وي تاسو کولی شئ دوه شیان سره یو ځای کړئ. نو اوس زه غواړم دلته دوه سټیکر اخلم او بیا دوه سټیکر سره یو ځای کوم. نو د دې لپاره زه تاسو ته لنډه طریقه ښیم. تاسو به راشئ دلته یو څو سټیکر به راخلئ. مثال په ډول زه یو د سټیکر راخلم. غواړم چې دلته یو په مناسب اندازه یو دوی خواته ولګوم یو د بل خواته ولګوم، یعنې دې طرف ته په دې طرف کې په مناسب اندازه په دې ډول یو ګل راشي. نو دغه کپي کوم، دا را اخلم دې ځای ته او دلته سایز بدلول باندې کلیک کوم او دا د عکس په د بل طرف اړوم. نو دا شو دوه ګلان شول. نو غواړم چې دې دواړو نه اوس یو سټیکر جوړ کړم. چې کله تاسو دلته د لیر اپشن کلیک کړئ نو دلته تاسو ته دوه ګلان ښکاري، یعنې دوه سټیکره دي، خو غواړم چې دا سره یو ځای کړم. نو لاندې راځم دلته کلیک کوم. چې کله مو دلته کلیک وکړم دواړه سلیکټ کوم، یعنې دا به سلیکټ کوم او دا به سلیکټ کوم. نو اوس بیا راځم لاندې په دې غشي نشان باندې کلیک کوم. نو دلته مو چې کلیک وکړم دلته مو ته یو خبرتیا رامخکې کوي او دلته لیکي چې غواړئ دا دوه شیان سره یو ځای کړئ. نو دلته په اوکې بټن باندې کلیک کوو چې دواړه سره یو ځای شي. نو اوس ګورئ دا دواړه ګلان یو دوه سټیکر نه بلکې یو سټیکر دی. اوس چې دواړه هر چېرته تاسو وړئ په یو ځای وړلی شئ، غټول او کوچني کول هم د دواړو په یو اندازه راځي. نو دا د دې طریقه شوه. همدا قسم لیکنه هم همدا قسم کولی شئ تاسو لیکنه له دې سره یو ځای کړئ. زه اوس غواړم چې لیکنه وکړم او دا لیکنه بیا دوی سره یو ځای کړم. زه دلته لیکم نو اوس غواړم دا لیکنه هم د دوی په منځ کې ولګوم او دا هم د دوی سره یو ځای کړم چې یو ځای ورسره یو خوا بله خوا موف کېږي. نو د دې لپاره زه راځم دلته کلیک کوم او دلته لاندې بیا د اپشن باندې کلیک کوم او دلته دواړه سلیکټ کوم او دلته بیا لاندې غشي باندې کلیک کوم او دلته اوکې کلیک کوم. نو دواړه اوس درې سره یو ځای شو. اوس به درې سره یو ځای بل ځای په یو ډول په یو وره ټچ کول سره درې سره یو ځای موف کېږي او درې سره به د دې نه سټیکر جوړ شو او په یو وره سره به درې سره له منځه وړل کېږي. دا له منځه وړل شو. نو دا د نن موضوع چې تاسو هم پرې خبر وکړئ. تر راتلونکي درس بیا ښې شېبې او ښه وخت ولرئ.